دما خامونس چې می جماعت کې وکړو کور ته راغلم د خپل مور سره د کټ پالنګ کېناستما ناسا په ډب ډب شو چاور دا کوسې وډبو مور مې وی زیات ورځه چې ورڅوک ډبوي که څوک ملنګ وي نو څه خیر ورله وروباسه بیا او ورته وایه مونږ ته ډېرې دواګانې وکړه چې مور مې روغه شي او پلار مې د نشو نه خلاص شي او زوزګار ګرځم چې ما له خدای څه کار راکړي ما ویلې خمورې راباسېدم کوڅې له راغلم ور مې کولاو کو ما ویل څه راوړم وړه که ګوړه خو چې مې بره ورته وکتل حیران پاتې شوم پی ابلغ پی او سر تور سروا لیونی ولاړه ما لاس وی چې د هغې نه مخکې دا لګیا شوه ویلې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه کور کې چې کار هم کوي تاسو ته کنځلي هم کوي ستا نامه اخلي او خیري کوي چې خدای دې ملکي په تعویذونو او ساختونو یې راله لور غرقه کا بس زه پخه راغلم ما کور پرېښود ما مور پرېښوده زه چې دواړه چرته لرې د دې خلکو لاسو دا خلک دلته مینان مینې ته چرته پرېږدي ما ویلې نه لیونې داسې کې دنیا بس وي چې د پلاني خان لور د شپې چا سره وتښتېده لار به دې مړ شي د خفګانه دا زیاتې مه کوه زه کور ته لاړه شه او ښه کور په ارامو د شه سهار که جوندو نو په دې به بیا خبره کوو دا په جړا شوه ویلې ته هم بې وفا وختې ما خو بستا په مینه ملا تړله څه خبرم په تلو به لاړه شم خو ته مې دا خبره واوره سهار چې مړوم جنازې له مې بیا راچې نه شي دا کور ته لاړه او زه هم واپس خپل کور ته راغلم مور راته وی بچیه خیر خو دا څوک و بهر چې ورسره دې دومره وخت تېر کو ملنګ نه اوسه ما ویلې نه مورې ملنګ نه و ملګری مې و راته یې وی سبا به ځو د چا ګوډ به کوو می دا خبره وکړه او کوټې ته راغلم
پکټ کې داسې بې بالښته بیتولی سملاستم او بیا په ځان باندې پوی نشم اوده شوی وما سحر مې سترګې د ملا په اذان پرانیستلې پکټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله په ځان مې چوپ کړه چې شیطان هم رانه لرې لاړ شي ما وی چې پاسما اودسو کړم مونځ وکړما پدې کې بیا لوډ سپیکر وکړنګي مولا صاحب وی مسلمانانو یو د مړي اعلان هم واورئ زمون د کلي د پلان کې لور په حق ورسېده د کلي خلکو یو یو کټ راواخلئ هلته راشئ اعلان مې واورېدو خو ما ویل جوړ خوب وینما چې دروازې ته مې نظر شو نو نمور مې راغله راته یې وی بچیه پاسه لیونۍ مړه شوله خیر دی نن کور لمزنن د مړي ځای ته ورشه مور مې خبره لا پوره مکمل کړې نه وه زه زر راپاڅېدم او سیده هلته ورغلمه هلته چې ورغلم یو شور او یو غوغا جوړه وه مور به یې چغې کړي چې یا لیونی پاسه کنه ځای را جارو کا او بیا لوښي د ټول کور ووینځه پلار له جامې ورکه ورونو ته د چکې دوا زما ولی زما خوږی لوري را پاسه کنه مورې په کور کې ژړل پلارې په کوڅه کې ژړل وروڼه زلمي وو خو هغوی هم په پرده کې ژړل د کلي خلک لوی واړه هم ټول خفا ولاړو د لیونۍ په کور بې وخته او قیامت راغلی یو څو کسان دې خوا ولاړو زه یې خواله راغلم ما ترې تپوس وکړو چې دا لیونۍ څنګه مړه شوه یو رات اوے چې سیاد شاهد نه یې خبر ما ویل نه خدای گو خود مې لږ شان پوی کړه کنه هغه خلک وایي دا چې وه په چا مینه هغه سپیره هغه بدبخته ورله زړه مات کړلو دا یې د ژوند پانې ملاره کې تنها پرېښوده نو دی په دغه وجه زهر اوس کل ځانې مړ کړو د لیونۍ د خولې خبره خو را یاده شوله که سبا مړه وم جنازې له مې بیا مړه
ما ما وی پختون یما پا جون در لزهم ندرزم خو چې ځان مړ کړما نو تا سره یو ځای بشما پدغه خیال باندې واپس کور ته راورسیدم چې لیونی نشته نو زه په دنیا څه کومه چې کور ته راغلم نو مور مې په ژړا کې وویل زویه په سترګو مې تیار ده جوړې زه هومرما ما ویلې خدای به خیر کړي مورې داسې موایت ګاډې مې راوستو او زر مې اسپتال ته بوتله ویلې ځوان دا داخله کړه چې بوی نه ځي په اسپتال کې مې 15 ورځې تېرې کړلې را سره غم دا خپلې مورو رانه هر څه هېرو د لیونۍ دپاره مړ نه شومه د خپلې مور دپاره ژوند کومه څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره